زه وایم چې پښتون حکومت ته نه پرېږدي. دغه پښتانه چې راځي په دې سوشل میډیا کې یو څو اخیستل شوي پښتانه له پښتونخوا نه چې راځي، تاسو دې نه پوښتنه وکړئ وتېزه خیر ده داسې به وکړو چې د افغانستان مداخله به مې یو خبرې کړو، تاسو په اصطلاح د لوی افغانستان د عیب به مې یو خبرې، دا ټولې کیسې به یې تاسې منحیث د هغه ایالتي حکومت چې په پنجاب کې واکمن دی د همغه په تناسب یا د هغه په نیمایي باندې حقوق د پښتونخوا کې تاسو ته د حکومت په حیث باندې ایالتي حکومت په حیث باندې تاسو ته واک او صلاحیت درکړي، موږ به وایو چې بالکل ستاسو حقوق تامین دي. د پاکستان د آیین لاندې، د جناح د عکس لاندې، د پاکستان د بیرغ لاندې د پښتونخوا ایالتي حکومت ته دی د پښتونخوا د ایالتي حکومت په حیث وګوري، نو موږ به وایو چې دا نور سیاستونه د قضیې ختم دي. سړی حکومت یې نه مني، د خپل آیین لاندې حکومت نه مني، هلته ما ورته ویلي چې پښتونخوا باید ګډوډه وي، پښتونخوا باید ناامنه وي. که نه پرېږدي زه یو بله قصه به وکړو، پښتانه دې پرېږدي دا لوی افغانستان دا به موږ خو یې لرو، خو دا به یو خواته دوی دپاره دا به یو خواته پرېږدو. دوی د پښتانه په پښتونخوا کې یو سم حکومت ته پرېږدي، دوی د پښتانه په پښتونخوا کې ترقۍ او امن ته پرېږدي، دوی د پښتونخوا په پښتانه کې خپل صلاحیت او خپل واک ته پرېږدي، دوی د همده خپل آیین لاندې پرېږدي، دوی دا پرېږدي نه یې پرېږدي. پښتونخوا باید ناامنه وي، پښتونخوا باید متزلزله وي، پښتونخوا باید حکومت ونه لري، پښتونخوا کې باید پوهنتونونه نه وي، پښتونخوا کې باید ښوونځي نه وي، پښتونخوا کې باید پرمختګ روغتون هېڅ هم نه وي، پښتونخوا کې باید سیاست نه وي، پښتونخوا کې باید نړۍ سره ارتباط نه وي.